کارزای وایي طالبان د نړیوال رسمیت لپاره ملي مشروعیت ته اړتیا لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي چې پاکستان د افغانستان استازی نه دی. د نیوز پریس چینل لیدونکو ستړي مشئ پام وکړئ تازه او مهم خبر ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په ټولو هیوادونو کې ملي مشروعیت درلودل د نړیوال رسمیت اساس دی او طالبان باید لومړی د خپل حکومتولۍ لپاره داسې اساسات رامنځته کړي چې پکې لومړنی اساسي ملي مشروعیت وي او دغه مشروعیت یا د انتخاباتو او یا هم د افغانستان د وضعیت په پام کې نیولو سره د لویو جرګې له لارې رامنځته کیدای شي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت باید یو اساسي قانون ولري حتی که دغه قانون موقتي هم وي. کرزي زیاته کړه چې طالبانو د افغانستان شاهي اساسي قانون ته اشاره کړې خو پکار ده چې دغه قانون د یوه فرمان په ترڅ کې نافذ شي او بیا د درې رنګه ملي بیرغ تور زرغون سور تر چتر لاندې چې د افغانستان مختلفو قوانینو هغه د لویو جرګو د لارې تایید کړی خپل حکومتولۍ ته دوام ورکړي. وروسته له هغه چې د پاکستان د استخباراتو پخوانی رئیس فیض حمید او یو شمېر نور پاکستاني مقاماتو د افغانستان څخه لیدنه وکړه او یا هم په مختلفو نړیوالو لیدنو کې د طالبانو سره تعامل ته یې نور هیوادونه واچول. د افغانانو ترمنځ د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په هکله اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویل چې پاکستان د افغانستان استازی نه دی. هغه د دې ګاونډي هیواد څخه وغوښتل چې د مداخلې د افراطیت یا تروریزم د تشویق او یا هم زور له لارې بلکې د متمدن او پر مدني اصولو نړیوالو اړیکو ولاړې رابطې له لارې د افغانستان سره اړیکه وپلي او د افغانستان د استازیتوب هڅه ونه کړي. کرزي زیاته کړه موږ مطمئن یو چې اوسنی حکومت د طالبانو تحریک په دې هکله حساسیت ښیي. طالبانو د اګست په میاشت کې پر افغانستان باندې له واکمنېدو وروسته تر اوسه د نجونو دپاره د متوسطه او لیسې دورې د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي. حامد کرزي تحصیل ته د نجونو پر لاسرسي باندې په ټینګار سره ویل چې دا د نجونو انساني دیني ملي بشري او بین المللي حق دی. هغه هیله څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت هر څومره چې ژر ممکن وي د نجونو تحصیل ته فرصت برابر کړي. لیدونکو له ماتې مننه علامه ملشه.